अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर असलम तासीर अफरीदी د انګازې ټلویزیون په یو بل تاریخي پروګرام خیبر ادب قدم په قدم کې تاسو سره حاضر یو. زما سره په دې موقع عابد سمر صاحب دی او ورسره عمران بھائی دی. غواړو چې تاسو ته د ادب یوه بله پاڼه مخې ته کیدو او دا د ادب پاڼه د پښتو ادب د یو ډېر مشهور ولسي شاعر خسرو افریدي په هکله ده. خسرو افریدی په خپل وخت کې یو ډېر ښه ولسي شاعر تیر شوی دی. ډېرې غزلې لیکلي دي، ډېرې سندرې لیکلي دي، ډېرې چاربیتې لیکلي دي او په هغه وخت کې چې د فن څومره خواږه هغه د خیبر ادب جولې ته اچولی شول نو هغه یې ورته اچولی دي. خسرو افریدی لکه څنګه چې د ده د نوم نه ظاهره ده د افریدو د زخخیل قوم سره تعلق لري. دی چې کوم دی په خټه سلطان خیل دی او په سلطان خیلو کې د اولباز افریدي په کور کې په کال 1423 هجري کې پیدا شوی دی چې د عیسوي کال ترې 1906 یا 9 نیټه مخې ته راځي. که داسې وګڼو چې دا د امیر حمزه خان شینواري همزولی یا لږ مشر شاعر دی نو بې ځایه به نه وي. د دوی شهرت ډېر زیات دی. ساده باده سړی و، عام ژوند یې ساده و. په هغه دور کې که کم مروجه علمونه وو چې هغه د جومات و، هغه د مکتب و، دا به ضرور لوستی وي خو څه باقاعده سند ورسره نشته. داسې د یو کمال نه ډک شاعر و چې د رباب منګي سره هم تعلق و، په ساز و آواز باندې هم پوهېدلو او د شعر ملیکه یې هم په لاس کې وه. لکه لړم کوي ګزار د دې زمانې یار په مه کوه اعتبار او خسروه دا مردرب دی پیدا به نشي وفادار د دې زمانې یار په مه کوه اعتبار. دغسې یې نورې ډېرې زیاتې سندرې دي چې ګرځم ګورم چې خوشبویه بوستان کوم دی، په ګلونو کې مې رنګ د جانان کوم دی. او که زه دا ووایم چې تر دې دمه به داسې سندرغاړی یا داسې هنرمند یا داسې فنکار نه وي چې د خسرو افریدي کلام به یې نه وي ویلی. نو خسرو افریدي چې کوم دی داسې ویلی شي چې د دوی پیشه ډریوري وه او د هغې په ذریعه چې کوم دی د خپل ژوند ګاډی هم روان کړی و، خپله شعر و شاعري هم کوله. خو شاعري کې ولسي رنګ ډېر زیات جوت دی، ډېر خوږ کلام یې لیکلی دی، ژبه یې ساده ده، عام فهمه ده، اسانه ده، روزمره پکې شامله ده، ثقیل ټکي پکې نشته دی، داسې مطلب دی چې لفظونه یا توري پکې نشته دی چې د هغې دپاره د څوک لغت راواخلي. ها البته دا ده چې افریدی و او د افریدوال لهجې خواږه پکې شته. نو کلیات یې د خسرو افریدي د کلیات په نوم چاپ دی. دا کې چې کومه خواري کړې وه میر احمد اختر افریدي او ډاکټر کابل خان افریدي، د دوی دا کوشش و کلام یې میر احمد اختر افریدي راغونډ کړی و. ډېره خواري پکې کړې وه ځکه چې ما ته معلومه ده د هغه څو نور کلیواله وو. بیا دغسې چې کوم دی هغه کلام ما ته راوړو، ما وکتو، مروجه املا کې مو لیکلو، څه لفظونه پکې لکه فنکارانو ویلي وو کم و زیات وو، هغه مناسبت سره پکې مطلب دی چې اصلاح وشوه. بیا کابل خان ډاکټر کابل خان افریدي صاحب چاپ کړو. نو د خسرو
افریدي کلیات چاپ دی او د پښتنو لاسونو ته رسېدلی دی، خو د هغوی کلام د دې نه مخکې ډېرو زیاتو سندرغاړو ویلی دی. وخت اوس هم په ریډیو باندې نشر کیږي، فنکاران یې وایي. ګلاب شیر استاد دی خدای وبخښي، اکبر حسین، دغسې نور سندرغاړي دي ټولو د خسرو افریدي کلام وخت ویلی دی او د یو فعال ژوند تیر کړی دی او فعال شاعر و. بیا بس آخر فنا ده. ډېر پوهان وایي چې دی په 1488 هجري کې وفات شوی دی چې د عیسوي کال د 1951 سره مطابقت خوري. نو دغه د خسرو افریدي صاحب د ژوند لنډ باب دی چې تاسو سره مو شریک کړو. اوس به په یو کلام اکتفا وکړو، هغه به تاسو سره شریک کړو. چې ناترسوي په ما باندې جانان تل، چې ناترسوي په ما باندې جانان تل، ځکه اوښکې مې په مخ راځي باران تل. او چې په ګل کې د وفا نښې پیدا شي، چې په ګل کې د وفا نښې پیدا شي، همیشه ورپسې سم راځي خزان تل. او ځکه دا د یار د حسن در ته ورشم، ځکه دا د یار د حسن در ته ورشم، او لکه سپي راپورې خلي رقیبان تل. او خپل اجل په غړېدلو سترګو ویني، خپل اجل په غړېدلو سترګو ویني، مګر څنګ له شمې نه کړي پتنګان تل، مګر څنګ له شمې نه کړي پتنګان تل. او یاره ما خسرو په دې احوال خبر کا، یاره ما خسرو په دې احوال خبر کا، چې تر څو به مې شلېدلی وي ګریوان تل. دا د خسرو افریدي یو غزل چې تاسو سره مو شریک کړو. امید لرو چې تاسو به د هغه د شعرونو کتاب د خسرو افریدي کلیات راواغلی، مخې ته به یې کېدی او هغه ښکلي ښکلي کلامونه به ولولئ. تر بل پروګرام پورې زه ډاکټر اسلم تاثیر افریدی، عابد سمر افریدی او عمران بھائی ستاسو نه غواړو اجازت. انشاءالله په بل پروګرام کې به یوه بله ملغلره تاسو سره معرفي کوو. تر هغې وخته د لوی خدای په امان، وختونه مو روښانه.